السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د 14 درس 5مه برخه ده. عنوان په الماضي کې د جار او مجرور پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیه ده. ترجمه یې داسې: بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. نو الله جل جلاله قرآن په عربي ژبه نازل کړی. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې د قرآن تلاوت کوو یا د قرآن تلاوت اورو، معنا یې پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په لمانځه کې د جار و مجرور پیژندنه ده. په تشهد کې چې موږ کینو دا دعا کوو: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا پښتو ترجمه ده. نو موږ څنګه کولی شو چې دلته جار مجرور وپېژنو؟ راځئ بس سلایډ ته ځو. په لمانځه کې د جار مجرور پیژندنه په تشهد کې دا دعا چې کوو: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اوس به زه دلته له ځانه پوښتنه کوم چې ایا زه دلته جار مجرور وینم که یا؟ هو، دلته جار مجرور شته. څو دانې جار مجروره دي؟ دا یو فی الدنیا، بل جار مجرور شته وفي الآخرة. زه به راسم لومړی جار مجرور ده چې موږ وایو چې موږ لومړی جار مجرور شوی و فی الدنیا. دا به زه دلته ولیکم چې فی شی ده، فی د جار له حروفو څخه ده چې جار ورته وایي فی. ما څنګه وپېژنده چې دا د جار له حروفو څخه ده فی؟ زه به راسم د جر حروف په جدول ته با تا کاف لام واو من فی. ما پیدا کړو چې فی د جر له حروفو څخه ده او معنا یې څه ده؟ په یا کسی ورسره اضافه کېږي. موږ وویل چې د جار یعنې د حرف جر وروسته اسم راځي، د اسم حالت شوي جر وي. نو دلته الف ده، دلته نه فتحه سته نه کسره سته. نو دا څنګه زه پوه شم چې د دې حالت جر ده؟ کوم چیرې په یاد وي دې ته غیر انعطاف منونکي اسمونه وایي. غیر انعطاف منونکي اسمونه هغه وي چې په الف مقصوره یا الف باندې پای ته ورسېږي. ګورئ رفع حالت شی ده الدنیا، نصب حالت شی ده الدنیا، جر حالت شی ده الدنیا. هېڅ تغییر یې ونه کړ. نو د دې حالت شی سو جر سو. دا ته اسم مجرور وایي. نو دا چې کله معنا کوو څنګه یې معنا کوو؟ فی الدنیا، په دنیا کې. په سلایډ ته ځو. موږ وایو چې په لمانځه کې د جار و مجرور پیژندنه ده. دا دعا چې موږ په لمانځه کې کوو. دوهم جار و مجرور چې موږ وایو چې فی الآخرة، دا دوهم جار مجرور ده. ما څنګه وپېژندل؟ ما له جر حروفو څخه وپېژندل چې فی څه ده؟ فی جار ده چې حرف جر ورته وایي. دا څنګه حرف جر ده؟ دلته ګورم چې د جر حروفو کې فی شته که نه شته؟ با تا کاف لام واو من فی. ما پیدا کړو چې دا د جر له حروفو څخه ده فی او معنا یې څه ده؟ فی په یا کې. وروسته له دې چې هر اسم راځي حالت یې جر وي، هغه ته اسم مجرور وایي. که چیرې د پای تورو غږ ولري یعنې کسره یا کسرتین وي، که چیرې د پای تورو ترکیب ولري عیني یا ایني. نو اوس دا چې سو د دې حالت مشخص سو. دا اوس څنګه موږ ترجمه کوو؟ فی الآخرة، په آخرت کې. د نننۍ درس لنډیز موږ وکولی شو چې په لمانځه کې د جار و مجرور پیژندنه وکړو. کله چې تشهد ته کینو موږ دعا کوو. موږ په دعا کې وکولی شو چې د جار و مجرور پیژندنه وکړو. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې سورة العصر تلاوت او پښتو ترجمه وګورئ. دلته جار و مجرور مشخص کړئ. بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته کمنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پاک